هلته لږ وځنډېلم ما ته لټولم لکه لږ بابا ما لکه بابا کور ته یوړل ولې ګبڼۍ اخیستی تعجب راته ښکاري دا څخه تعجب دی ځکه دا بابا یو غاړه دې بیا راکړه هېڅ تعجب خبره ده الله دې مل چې ته دومره صادق انسان یې که نه دا دې خپل کور ته یوسه خدای دې پاک خیرات وکړي الله دې خوشحاله دا دې خپل کور ته ارام وکړه په دې عمر کار څنګه کوې خو مجبوری نه چاته به نه وایم د زړه حالونه او ته خو باید استراحت وکړې نو په دې عمر باندې کار څنګه ارام وکړه په دې عمر کار څنګه کوې خو مجبوری نه مشر زوی مې دی هر سره جدا دی ښه دوه واړه دي ښه نورې مې لورګانې دي ښه دې خوا شه چلته هغه ښه نو مجبور یم چې زه کار وکړم دوه زامن مې بیا واړه دي نن روژه م ده روژه م ده خدای توفیق راکوي خدای توفیق درکړي آفرین خو والله بالله که داسې وایم چې زه روژه یم آفرین یاره یاره بابا تاسو ته دی الله اجر درکړي ماشاءالله هغه خلک هغه ځوانان چې دغه وخت کې هم دی لاس د سوال خلکو کړی خدای پاک تل پاک ته ماشوم ته هم توان ورکوي زوړه ته یې خو چې همت وکړي همت وکړه خیر څنګه د روژه کې چې تیاری دې ورته نیولی و دې روژې ته چې راتله والله ګوره چې چا نشته خدای پاک هم روژه چلوي کادو تور بانجان دغه نصیب دی همدم خوراکه ده دغه لوبیا موبیا ده دغه لوبیا دغه نور ولکه داسې موږ یا وسه لرو یا تیا ورته نیوی شو خو بس چې هم چې په نصیب وي هغه په هغو باندې قناعت کړو په هغو صبر کړو والله د غوښو مزه هم تاخده په خدای بېګا مې کدو خوړلی راشین کدو پرون داسې مزه یې راکړې ده زه ته غوښې نه یم خوند راکړی 15 روپۍ اچار خو مې ورته اخیستی دی د 15 روپۍ اچار د 15 روپۍ اچار څونه اچار یې درکړی یاره نه ما چې د ساتل نه په یوه کاشوغه کې راواچول خو خوند مې والله بالله زه ځان ته هم یریانمم څه سړی یم بس ته څنګه یې مزه یې وکړه دا خو د بل چا نظام دی که نه قناعت ښه شی دی قناعت ښه شی دی بابا په نستۍ کې په هستۍ کې راځه بابا دې خوا چې باران دې خیستی راته دې خوا راشي د سوي زړه درانه دردونه که چاته ووایم په زړه باندې پرهارې لري وخت اوس بدل دی په ګودر کې هېڅوک نه ښکارېږي وخت اوس بدل دی په ګودر کې هېڅوک نه ښکارېږي چاته به وایي پردیسي حالونه که چاته ووایم په زړه باندې پرهارې لري چاته به نه وایم د زړه حالونه ګنې دا زړه خو مې بلا خاطرې زیات و بابا که ډېر درانده چې زه یې اوسم دسه هغه مخامخ قندار اډې پورې ځو ښه نه 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 رسیده ځم ځه ځه بېګا په خوب کې مې د خپل ژوند دونه لار بدل دوستانو تاسو خو وینئ چې باران هم دی بابا به موږ پرېږدو ښه بابا پرېږدو زه تیزان پټوم او بیا ګورو چې بابا څه کوي ښه ګنې دا زړه خو مې بلا خاطرې زیاتې لري د سوي زړه درانه دردونه که چاته ووایم په زړه باندې پرهارې لري چاته به نه وایم د زړه حالونه ګنې دا زړه خو مې بلا خاطرې زیاتې لري د سوي زړه درانه دردونه که چاته ووایم په زړه باندې پرهارې لري وخت له خوند ووته او زه یک تنها پرېښودم وقت لخوان قوت او زی یک تنها پرېښودم د تورو شپو د اوازو غږونه
که چاته ووایم په زړه باندې پرهاري لري چاته به نه وایم د زړه حالونه ګنې دا زړه خو مې بلا خاطرې زیاتې لري د سوي سوي زړه درانه دردونه که چاته ووایم په زړه باندې پرهاري لري ژوندونه غلی شه په حال باندې د غلی اوسه ژوندونه غلی شه په حال باندې د غلی اوسه بابا چیرې تللی وې ما پسې راغلی وې ما پسې چېرته راتلې نو ته خو مالکه ته وتښتېدلې بابا په یوه بوجۍ به زه څه شم چې وتښتوم په سلو منو د الله دربار ته به هیله وکړم چې هېڅ خلاصون او کمبود یې نشته مرو آخرت لرو نه مالک زه هلته لږ وځنډېلم ما ته لټولم ملکه بابا کور ته یوړل مالدو ته ګوره چې دا پردی ده زه یې دوکان ته ځم د دوکاندار نه مې پوښتنه وکړه مال ما نه سړی ورک شو وایي منډې ورته تباه شي که روښۍ ورکه نه کړي مال شناخته ته مې درولې هغه دی نو ته مال کېدای شي د کور ته وړي ښه نه ګوره زه تا خو بندګان یو خو دا معلومه نه ده چې خدای ته به ته لاندې که زه ته به پرهېزګاره وې یا زه ته به ښه وې ته ما نه وزدا خیر و خیرات زکات وشر حج به دې کړی وي خو ما خدای تو نه دی راکړی بیا ولې د الله نه غواړې الله نه ولې نه غواړې ولې تا ته نو څه بابا دغه اوړه چای بوره غوړي لوبیا دال نخود هر څه مې درته دا مې ځان ته اخیستي وو چې ته دومره صادقه انسان یې که نه دا د خپل کور ته یوسه خدای دې په آخرت کې دنیا الله دې خوشحاله کې مې د خپل ژوند دونه لار بدل کړه تا د ما سره کومک وکړه موږ نه دی کړی دا الله در سره کړی د تو سره د خدای نور هم الله وکړه عزتمن شي بس دا الله کومک نه موږ څه موږ خو هسې ګباڼۍ وکړه ولې ګبڼۍ اخیستی تعجب راته ښکاري دا څه تعجب دی ځکه دا خدای دې وکړه دغه یو غاړه دې بیا راکړه هېڅ تعجب خبره ده الله دې مل په مخه دې ښه خدای دې دې مړ یو د ژوندیو د بابا دامه ته دې دامه په مسلمانانو ټولو کې وکړه امین زه به خپل کور ته دې یوسه الله دې خوشحاله ګنې دا زړه خو مې بلا خاطرې زیاتې لري د سوي سوي زړه درانه دردونه که چاته ووایم دوستانو وبخښئ چې زموږ د پروګرام باران کې هم دې ته وایي ایمان دې ته وایي صداقت دې ته وایي رښتینولي دا یو درنه څپېړه د هغو خلکو په مخ باندې ده چې څوک د یتیمو د غریبو او د مستحقو خلکو مال خوري او خپلو بچو ته وړي واقعا تاسو اور خورئ الله دې موږ تاسو ټولو ته هدایت راوکړي او ورونه تاسو خو دې مسلمان هغه صداقت وکتل نور هم په لوی الله سپارم السلام علیکم ورحمت الله درانه غمونه که چاته ووایم په زړه باندې پرهاري لري چاته به نه وایم د زړه حالونه ګنې دا زړه خو مې بلا خاطرې زیاتې لري